خوشحاله یم چې نن افغانستان د امن په هغه کور بدل شوی چې نړیوالې سیالۍ ترسره کېږي د بېلابېلو هېوادونو ورزشکاران راغلي دي هغه دلته برخه اخلي دا د دې ښکارندوی ده چې افغانستان الحمدلله په یو ډېر ښه لوري روان ده او له مشکلاتو راوتلی او د پرمختګ قدمونه اخلي داسې نن دلته د تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قرغیزستان ترکیې او ایران ټیمونه راغلي دي دا موږ تاسو ته یو ډېر ښه پیغام راکوي واقعا ورزش د هېوادونو د ملتونو د قومونو د سمتونو ترمنځ د نزدېکت یوه ډېره ښه وسیله ده په همدې ورزش کې د هر هېواد د هرې سیمې کلتور او فرهنګ معرفي کېږي دلته د هغه دودیزې لوبې راژوندۍ کېږي او تقویه کېږي چې د تاریخ په اوږدو کې افغانانو پکې قهرمانۍ ترلاسه کړې دي داسې په دې وروستیو کې د ورزش اداره په مختلفو برخو کې ښې لاسته راوړنې لري ښه پرمختګونه لري دا زموږ تاسو ټولو دپاره د ویاړ خبره ده الله تعالی دې ته نور هم توفیق ورکړي د افغانستان اسلامي امارت عزم لري اراده لري چې د خپل هېواد نوی نسل هم په علمي زیور ښایسته کړي هم په عصري علومو هم په دیني علومو او هم د ورزش په وسیله د هغوی صحت د هغوی ذهن د هغوی دماغ وساتي هغوی له نشهیي توکو له استعمال نه راوګرځوي او هغوی یو بل ته نږدې کړي د ورورۍ او د یووالي فکر ورکړي په همدې سلسله کې الحمدلله موږ تاسو ډېر ښه مزل کړی ده او لا هم ډېر ښه روان یو امروز که ما و شما اینجا می‌بینیم جای بسیار خوشی است که تیم‌های 6 کشور منطقه تشریف دارد و الحمدلله که ما با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه روابط خیلی خوب داریم خصوصا با آسیای مرکزی که همیشه در هر میدان در پالوی ما ایستاده است و در بخش سیاست و تجارت و المپیک و ورزش و همه با یک نگاه همکار هستیم مثل برادر وارد پیش میریم و امیدوار هستیم که آینده ما و شما و منطقه خیلی روشن باشد اینجا که تیم جمهوری اسلامی ایران تشریف آورده با وجود مشکلاتی که در کشور موجود است در کشور جمهوری اسلامی ایران که به عزم و اراده خوبشان دلالت میکنه همچنان کشور ترکیه که همینجا اشتراک داره و این دلالت میکنه که تمام کشورهای منطقه در افغانستان حضور داره و با افغانستان همکاری داره و با افغانستان اراده داره که همزمان در پالوی یکدیگر پیشرفت‌ها داشته باشیم امیدوار هستیم که همینطور پروگرام‌های خوب ادامه پیدا کنه و امیدوار هستیم که آینده کشور عزیز من و کشورهای منطقه روشن باشه و بسیار متاسف هستیم که در منطقه جنگی خطرناک آغاز شده و امیدوار هستیم که با سلسله مذاکرات و تفاهماتی که شروع شده و دوام پیدا کنه و آتش بس هم ادامه پیدا کنه و منطقه آرام و پیشرفته باشد تشکر از شما و امیدوار هستیم که امروز روز خوشی و روز بسیار رنگین داشته باشیم